هغه دوستان نن سره د علي شاه 007 داسې ویډیو شو کو چې تاسو به لیدلی هم نه وي چې علي شاه 007 په دې شو په دې ډانس کې څه داسې حرکت کړی چې هغه په دې ویډیو کې تاسو ته موږ ښیو. راځئ ویډیو راسره لومړی وګورئ، بیا پرې وروسته خپلې خبرې کوو. نو ملګرو، علي شاه 007 په دې کې شو کې ډانس هم کړی، خو په دې کې 200-300 کسانو د هغوی په مخ کې خپلې سینې هم ښکاره کړي دي د ځان د شو کولو لپاره. نو دا ویډیو دې دپاره په کار هم نه وه، خو موږ یې صرف د یو ښه میسج دپاره شیر کړو. راځئ ویډیو راسره وګورئ، بیا خپلې خبرې کوو. ولې دوستانو، علي شاه دی که په خپله هم دا ویلي چې زه داسې کم داسې غلط حرکت وکړم چې زه مشهوره شم او زما ویډیو ویلی شي. دوی په خپله 2-3 لاک روپۍ باندې خلکو سره خبرې وکړي ځان مشهورولو لپاره. داسې کم سوشل ورکر چې دي هغوی په کې هم شامل وي. نو کمې زیاتې پیسې چې هغه دوی والي داسې 2-3 لاک روپو باندې سوشل ورکر دا کړي بې غیرته، چې لکه هغه زموږ معاشرې خلاف زموږ نوم یې هم بدنام کړی، د پښتون نوم یې هم بدنام کړی، پښتون کچر شو. نو راځئ لومړی دا ویډیو وګورو که نه بیا خبرې کوو. دوستانو ویډیو تاسو وکتله، علي شاه 007 دا د یو څو روپو دپاره د پښتون نوم هم بدنام کړی دی او ډېر بېشمه ویډیوګانې هم شروع کړې. دا په دې شو کې تاسو دا پوره ویډیو کتل، نو ډېر غلط حرکت یې کړی. ځان د شو کولو دپاره، ځان د مخکې کولو لپاره یې خپلې سینې هم ښکاره کړی کسانو ته. نو موږ هم دا ویډیو صرف د یو ښه میسج دپاره شیر کړی چې داسې نه وو په کار. اوس که زموږ دا ویډیو خوښي ملګرو، نو ضروري خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا پیج سره لایک کړئ. زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري، نو زموږ د چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، چې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. او دې کې تاسو ته د موبایل زده کړه، د فیسبوک زده کړه، فیسبوک شو، وټساپ شو، موبایل آل ټایپ تاسو ته په دې باندې میلاویږي. که چاته هم څه پرابلم وي نو موږ ته په کمنټس کې ویلی شي، او دې سره سره به تاسو ته ریلیکشن ویډیو چې کوم دي هغه هم تاسو ته میلاویږي. لکه څنګه چې موږ دا ویډیو کړې ده. نور هم تاسو ته هر یو پرابلم وي او موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. انشاءالله موږ تاسو ته هر ویډیو راوړو، ستاسو د کومې مسلې حل شي او موږ تاسو ته وباسو. زموږ دا چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، چې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.